الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم، دوم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ورځ موږ او تاسو په بړاس او تراکم باندې خبرې وکړلې. نن راځو د اووم ټولګي نهم لوست د لامبو وهونکي جسمونو او غیر لامبو وهونکي جسمونو پېژندګلوي کوو. راځو لامبو وهونکي جسمونه او غیر لامبو وهونکي جسمونه لومړی پېژنو چې دا څه شي ته ویل کېږي. لامبو وهونکي جسمونه او همدارنګه غیر لامبو وهونکي جسمونه. موږ او تاسو په تېرو درسونو کې یو څه ویلي وه د کثافت په اړه. موږ ویلي وه چې کثافت چې دی هغه د موادو کتله په واحد د حجم کې عبارت ده. کثافت څخه ده چې موږ ویله چې ګرام پر سانتي متر مکعب یا ګرام پر ملي لیټر سره دی سره کم کېږي، اندازه کېږي. لامبو وهونکي جسمونه موږ وایو چې ټول هغه مواد چې د هغوی کثافت د اوبو د کثافت څخه کم وي. هغه مواد چې د هغه مواد ته چې ویل کېږي لامبو وهونکي جسمونه ویل کېږي. د اوبو کثافت چې دی یعنې ډنسټي اف واټر، د اوبو کثافت چې دی هغه خپله مساوي کېږي 1 ګرام پر ملي لیټر سره. د اوبو کثافت 1 ګرام پر ملي لیټر. نو ټول هغه جسمونه چې د هغوی کثافت د اوبو د کثافت څخه کم وي هغوی ته لامبو وهونکي جسمونه ویل کېږي. یعنې هغوی د اوبو پر سر باندې ګرځي، لکه عموما موږ وایو لکه وچ لرګی، لکه غوړي او همدارنګه نور. دغه مواد چې دي دا لامبو وهونکي جسمونه دي. د دوی کثافت د اوبو تر کثافت کم دی، نو دوی عموما د اوبو پر سطح باندې ګرځي. د هغه څخه وروسته دویم موضوع چې ده هغه غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونو ته ویل کېږي چې د هغوی کثافت یا ډنسټي چې ده هغه د اوبو د کثافت څخه سره کم وي، لوی وي. دغو موادو ته باید چې ویل کېږي غیر لامبو وهونکي جسمونه ویل کېږي. یعنې په دې حالت کې لامبو وهونکي جسمونه چې وه د هغوی ډنسټي یا کثافت چې وه هغه د اوبو د کثافت څخه سره کم به وو. نو برابر موږ ویله چې دا سره کم جسمونه دي چې دا لامبو وهونکي جسمونه دي. اوس که چیرې داسې وي چې د هغوی کثافت د اوبو د کثافت څخه لوړ سي، دغو جسمونو ته بیا غیر لامبو وهونکي جسمونه ویل کېږي. دغه جسمونه عموما د اوبو تل ته ځان رسوي، چې دا موږ داسې ویلی سو مثلا لکه اوسپنه چې ده هغه چې کله اوبو ته واچوي د هغوی کثافت د اوبو څخه زیات دی، هغه د اوبو تل ته ځي. یا لکه مس چې دی، یا د مثال په توګه سره همدارنګه لکه ډبره چې ده دا هغه شیان دي چې د دوی کثافت د اوبو د کثافت څخه زیات دي. کله چې دوی اوبو ته ولویږي نو دوی مستقیما د اوبو تل ته ځان رسوي. دغه جسمونو ته بیا چې ویل کېږي غیر لامبو وهونکي جسمونه ویل کېږي. یعنې لامبو وهونکي جسمونه عبارت د هغه جسمونو څخه دي چې کثافت یې د 1 ګرام پر ملي لیټر یا د اوبو د کثافت څخه کم وي. او غیر لامبو وهونکي جسمونه عبارت د هغه جسمونو څخه دي چې د هغوی کثافت د 1 ګرام پر ملي لیټر یا هم د اوبو د کثافت څخه لوړ وي، لکه اوسپنه، مس او همدارنګه ډبره. دا هغه جسمونه دي چې د دوی کثافت د اوبو د کثافت څخه عموما سره کم وي، زیات وي. د هغه څخه وروسته دویم موضوع چې ده هغه وایو چې د تودوخې تېرونه ده، چې کوم مواد کولی شي تودوخه تېره کړي. نو موږ داسې وایو چې د تودوخې د تېرېدو له مخې یا هم د تودوخې د تېرولو له مخې اجسام چې دي هغه عموما پر 3 ډوله دي. د تودوخې د تېرولو یا د تېرېدو له مخې اجسام چې دي هغه عموما پر 3 ډوله دي. اول موږ وایو چې هغه حادي اجسام دي، دویم وایو چې غیر حادي اجسام دي، او همدارنګه دریم داسې وایو چې نیمه حادي اجسام دي. دغه غیر حادي اجسامو ته عایق اجسام هم ورته ویل کېږي. د تودوخې د تېرېدو له مخې اجسام پر 3 ډوله دي، یو حادي اجسام دي، بل غیر حادي عایق اجسام دي، او بل نیمه حادي اجسام دي. په کتاب کې د حادي او همدارنګه غیر حادي اجسامو په اړه خبرې شوي دي. حادي اجسام عبارت د کومو اجسامو څخه دي؟ ټوله هغه مواد یا ټوله هغه جسمونه چې هغه کولی شي چې تودوخه د ځان څخه تېره کړي. ټوله هغه مواد چې هغه کولی شي چې تودوخه د ځان څخه څه وکړي؟ تېره کړي. یعنې دوی دا قابلیت لري چې تودوخه د ځان څخه تېره کړي. دغه جسمونو ته باید چې ویل کېږي، دغه جسمونو ته حادي اجسام ویل کېږي.
او ټوله هغه مواد چې نسي کولی تودوخه د ځان څخه څپو کې تېره کړي، د تودوخې د تېرولو قابلیت نه لري، هغوی ته غیر حادي اجسام ویل کېږي. د تودوخې د تېرولو قابلیت چې لري یعنې حادي اجسام، هغه لکه څه شي؟ هغه لکه اوسپنه. اوس اوسپنه که چیرې موږ راواخلو، د اوسپنې یو فلزي میله د مثال په توګه زه راخلم، مثلا فرض کړئ یو فلزي میله ده د اوسپنې. دغه د اوسپنې میله که چیرې موږ راواخلو، دلته زه راسم د مثال په توګه د دې دا یو سر ته تودوخه ورکړم، دا یو سر یې سره کم سي تود سي. دغه تودوخه چې ده د تودوخې دغه کوم توده مالیکولونه چې دي دا د دغه ځای څخه کرار کرار حرکت کوي، راځي دې خوا ته، په نتیجه کې دغه ټوله جسم سره کم کېږي، تودېږي. نو دلته موږ وایو چې دغه جسم د تودوخې حادي دی، دی کولی شي چې تودوخه د ځان څخه تېره کړي. او د تودوخې غیر حادي بیا هغه جسم ته ویل کېږي چې هغوی تودوخه د ځان نشي تېرولی. لکه یو لرګی، که چیرې تاسو یو لرګی راواخلئ نو دته راسئ د مثال په توګه سره اور ورکئ، دغه لرګی چې دی سر تر پایه ټوله نه تودېږي، بلکې دی سوځي، دا ځای وسوځل سي، بیا دا ځای وسوځل سي، بیا دا ځای وسوځل سي، او کرار کرار داسې د ټول لرګی وسوځل سي، خو د ده دا کوم توده مالیکول چې ځای څخه نه را انتقالېږي و دې ځای ته، بلکې دلته سوځېدنه څه شي کېږي؟ صورت نیسي. دی تودوخه نسي کولی چې د ځان څخه یې تېره کړي. که چیرې مثلا دلته اور باندې تر دغه ځای موږ کولی شو چې دی ونیسو، ځکه دا ځای بیا یخ دلته بیا هېڅ کومه خبره نه وي. نو دغه اجسام چې دي تودوخه د ځان څخه نسي تېرولی. دغسې اجسامو ته چې ویل کېږي د تودوخې غیر حادي یا هم عایق اجسام ورته ویل کېږي. نو حادي اجسام عبارت هغه اجسامو څخه دي چې هغوی کولی شي چې تودوخه د ځان څخه تېره کړي، او غیر حادي اجسام عبارت هغه اجسامو څخه دي چې هغوی نسي کولی چې تودوخه د ځان څخه تېره کړي، یا د تودوخې عایق اجسام هم ورته ویل کېږي. اوس نو په حادي اجسامو کې تودوخه تېرېدنه څنګه صورت نیسي؟ یا داسې وایو چې په حادي اجسامو کې تودوخه د څه شي پر اثر باندې تېرېږي؟ داسې وایو چې حادي اجسام چې دي هغه کولی شي چې تودوخه په 3 رقمه سره څپو کې تېره کړي. یعنې حادي اجسام چې دي هغوی کولی شي چې تودوخه په 3 رقمه د خپل ځان څخه څپو کې تېره کړي. اول دوی کولی شي چې د هدایت په طریقه سره تودوخه څپو کې د خپل ځان څخه تېره کړي، چې دې طریقې ته موږ د کنډکشن طریقه هم سره کم کېږو ورته ویلی شي. دویم دوی کولی شي چې د جریان په طریقه سره تودوخه څپو کې د ځان څخه یې تېره کړي، چې دې ته بیا کنویکشن طریقه ورته ویل کېږي. او همدارنګه دریم دوی کولی شي چې د تشعشع په واسطه سره تودوخه څپو کې تېره کړي. موږ خو اجسام 2 رقم ویل، یو هغه وه چې تودوخه یې نسوای تېرولی د ځان څخه چې عایق اجسام. اوس هغه عایق اجسام چې نه دي، حادي اجسام چې دي، هغوی تودوخه څنګه د ځانه څخه تېروي؟ د کومو طریقو په واسطه؟ د 3 طریقو په واسطه: هدایت طریقه، د جریان طریقه، د تشعشع یا هم د ریډیشن طریقه، چې په دغو 3 طریقو سره دی کولی شي چې تودوخه د ځان څخه څپو کې تېره کړي. دی کولی شي تودوخه انتقال په دغه 3 طریقو سره صورت ونیسي. ریډیشن طریقه یا تشعشع په طریقه، لکه د لمر هغه کومه تودوخه چې ده چې تر ځمکې پرې را رسېږي، دغه خپله د تشعشع په واسطه سره دی سره کم کېږي، را رسېږي. نو موږ کولی شو چې حادي اجسام کولی شي چې په دا 2 طریقو سره تودوخه څپو کې د ځان څخه یې تېره کړي. او دا 3 تر طریقې به انشاءالله الرحمن موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې بحث پرې وکړو. نو موږ او تاسو د نن ورځ درس په همدې باندې پای ته رسېږي. تر بیا په تاسو په خدمت کې حاضر راشم. ښه ورځ، ښه